نو هغه مصرف اول د مال د یتیم شو او داسې مصرف اول د مال د یتیم چې ته شخصي ګټې د پاره استعمال کې. الله وایي داسې څیز درنه نه غواړم چې ستا په وس او توان کې نه چې هغوی به د یتیمانو مال چې پاتې شه نو هغې کې به یې وکته چې یتیم هم پسونه لري، هغې کې یو شرک کولو چې الله سره به شرک نه کوي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين، رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطواهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دروخان الله طول قدر من مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې په دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. رب العالمین جل جلاله قرآن عظیم الشان کې ځای په ځای بحث کوي، مګر په دې دوه آیتونو د سورې انعام کې الله تعالی دا څو څیزونه حرام یو ځای ذکر کړي دي، محرمات دي. هغې کې یو شرک کولو چې الله سره به شرک نه کوي، بل د مور او پلار سره به احسان کوي، یعنی نافرمانی به نه کوي، اولاد به نه وژنې د ولږې د وجې نه چې په هغې کې منګه په خانداني منصوبه بندۍ باندې چې بچي مکمل بندۍ په هغې باندې هم بحث کړی و. بل یو نفس وجل، په ناحقه باندې یو انسان وژل. رب العالمین جل جلاله بل پکې دا ویلو چې بدو اعمالو ته مه نږدې کیږئ، ولا تقربوا الفواحش. نن څه نور منهیات بیانیږي. رب العالمین جل جلاله د خلقو د پوهې دپاره وایي چې انسانان د دې نه ځان وساتي. په هغې کې دا ده چې ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا منزکی گئی مال الیتیم، مال د یتیم لرام، الا مگر باللتی پاغی طریقی بانی هی احسنو چاگا ډیر خیسته وي. سمانا ولا تقربوا مال الیتیم، منزدیکیږي مال د یتیم لرا ای پنیت د خوراک مور نزدیکیږي، پنیت د ضایع کولو د مال مور نزدیکیږي، پنیت د ختمولو د مال د یتیم مور نزدیکیږي، پنیت د خرابولو د مال د یتیم مور نزدیکیږي. دوکي ور سره مکوئ. الا باللتی هي احسن، مگر په هغې طریقې باندې نزدیکیږي چې هغه ډېره ښایسته وي. څه معنا؟ دا معنا چې دوکه ور سره ونه کې، که د دې دا مال په تجارت باندې ور واچوې نو بیا خیر دی، ځکه تجارت باندې چې ور واچې نو تجارت کې ګټه او تاوان شته دی. که په تجارت کې د ده مال لاړه ختم شو نو په هغې باندې الله وایي زه دې نه نیسمه، ځکه خو ګټه هم لري که نه.
نو هغه مصرف اول د مال د یتیم شو او داسې مصرف اول د مال د یتیم چې ته شخصي ګټې د پاره استعمال کې داسې هم چې شخصي ګټې د پاره استعمال نو شریعت مطهره د شخصي مال د استعمال نه منع وکړه او کچیرته په تجارت باندې ورته بندې نو صحیح ده الا بالتي هي احسن یا د یتیم مال هغه پاتې دی ساروي دي په کور کې پاتې شوي دي غوایان دي غواګان دي دا پاتې شوي دي نشي کولای چې ته د هغې خدمت وکړي ځکه چې ته د هغې خدمت ته ملا تړې نو بیا ستا کاروبار پاتې کېږي نو ته که چېرته د یتیم د مال نه دومره پیسې اخلې د میاشتې مصرف چې څومره یو مزدور ته ورکوې نو بیا جایز ده خو په شرط د دې چې د هغې مال به ساتي صحیح الہ العالمین جل جلاله قید راوړه استثناء وکړه الا بالتي هي احسن مگر پاغه طریقې باندې چې خېستوي کور نږدې شونه بیا مشکل نشتا عرب کې دا کارو چې هغه به یتیمانو مال چې پاتې شنو هغه کې به وکړه چې یتیم پسونه لري او پلوان وارث هم لري نو دوی براغل د یتیم د مال نه به ساربه مالونه جدا کړه خپل هغه کمزوري به پکې ودرول وي تلکه به تلکه شه بس وی برابر شو کنه دو پسونه مې ته واغسل او دو مې ور پرې خودل یا به مرضی پسان راوړل پکې به ور خوش کړل داغي په ځای باندې به دوه خسته پسان وی وړل وی بدلم که تبادله مکړه او دا به خپل یو حق غاڼه چې خیر ده امنګ ته جایز دي ځکه موږ وارثین یو دی طرف ته فکر نکو چاله کا وارث خو معصوم ته ګټه ورکي تا ورته تاوان ورکستا وارث نه خو نه وارث کېدل بهترو تا چې تنوي خوا الا بالتي هي احسن دا معنا په طریقې باندې ورنږدې شه مال مخرا حتى يبلغ اشده ترغي پورې چې ورسیږي د ځوانۍ ته اشد د دې معنا علماء کرام کوي اشد طاقت تورسیږي یعنی د عقل طاقت تورسیږي بعض علماء عمر اتلس کله نه خودلای چې په دې کې د دې سنا عقل زې ترازی په خپل فایده او تاوان باندې پويږي خو عام علماء دا وایي نه عمر لره اعتبار نشته ده کچیرتا یو الک یتیم اتلس کله نه تورسیدو بیا م عقل کار نه کینو مال ورته مور کوا تا سره دی وی مال مور کوا او کچیرتا هغه پویدا د مال په تقسیم باندې د مال په مصرف اولو باندې پویدا نو بیا ورک خپل مال دی هغه کې بیا تا ضرورت نشته ولا تقربوا مال اليتيم من ازدیکیږي مال د یتیم لرا الا بالتي التي حرم الله علماء کرام نے کہ اللہ تعالی داوی چې د یتیم مال ته مور نزدیکیږي الا بالتي هي احسن مگر په هغه طریقې باندې چې خېستوي حتى يبلغ اشده ترغی پورې چې ورسیږي دوی ځانې ته واوفوا الكيل پورا ورکوي پیمانه والمیزان او طلا بالقسط په انصاف باندې کله چې معامله د مسلمانانو سره کې د انسانانو سره کې وزن برابر ساته دا سم کوا چې دوکا ور سره پته لکه وکي دې کې تجارانو ته اشاره ده د تجارت په کاروبار کې بغدر نه کې دوکا بنه کې غدر بنه کې توکا بنه کې نقصان به ورته نه ورکوي واوفوا الكيل والميزان بالقسط پورا ورکوي پیمانه او طلا په انصاف طلا کې به مرانه نه کې دکانداران بازی دا سشتری وګوري یو طرف ته ترازو پسې عین روبای لګولې وي تا ته نخ کاری عین روبای لګولې
نو رب العالمین جل جلاله دا دکاندارانو د پاره او د عام تاجرانو د پاره بالقسط کې نازل کړ، په انصاف. یا په کورونو کې بعض خلک تجارت کوي، هغې ته هم په دې کې اشاره ده. لا نکلف نفسا الا وسعها، تکلیف نه ورکوي الله تعالی یو نفس لره الا وسعها مگر په اندازه د وس او توان د هغه. الله وایي دا د په وس او توان کې دی، چا سره دوکه مه کوه. الله وایي داسې څیز درنه نه غواړم چې ستا په وس او توان کې نه وي، بانه بیا ونه کې چې ولا دا خو زما په وس کې برابره نه ده. بله دا ده اذا قلتم فعدلوا، کله چې خبره کوئ نو په عدل باندې کوئ، خبره کې دروغ مه وایه، دروغ جیني مه کوه، ځکه په دې باندې انسان خامیږي. او مشران یو متل کوي وی هر څه چې خام شي نو پخیږي، مګر انسان چې خام شي بیا نه پخیږي. عادت دې د دروغو مه جوړوه، ځکه عادت چې د یو انسان په څه شي ترتیب باندې جوړ شو نو په همغې کې به بیا وي. حضرت علی کرم الله وجهه نه چا پوښتنه وکړه، نو یو نصیحت راته وکړه. وی چا را لېږلی؟ وی فلان را لېږلی. نو د هغې په منطقې کې یو سړی وغه سخت دروغ ویلی. علي صاحب ورته وایه پلانکی سړی هغه اوس هم دروغ وایي که پرېښودلي دي؟ وی نه صاحب اوس یې پرېښودلي. علي کرم الله وجهه ورته وایي وی ای ملګريه خبره واوره، که چا درته وویلې چې دا غر د دې ځای نه خوځېدلی دی خوا راغلی دی نو دا ومنه، خو که چا درته وویل چې د پلانکي په عادت کې تبدیلي راغله دا مه منه، ځکه د هغې ټول وجود رګ رګ دروغ ګرځېدلی. نو اذا قلتم فعدلوا، کله چې تاسو خبره کوئ نو په عدل کوئ. ولو کان ذا قربا، اگر که دا خبره د خپل ولی په اړه وي یا د خپل ولی په منځ کې وي، دو طرف ته خلک دی، منځ کې ته حاکم وګرځولې دروغ مه وایه، شاهد وګرځولې دروغ مه وایه، په دې باندې الله خفه کېږي. وبعهد الله اوفو، د الله په وعدو باندې وفا وکئ. د رب العالمین جل جلاله سره چې تاسو کوم وعده کړې په هغې باندې وفا وکئ. بل آیت مبارک کې راځي رب العالمین جل جلاله فرمای وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تاسو زما په وعده باندې وفا وکئ، زه بس تاسو سره په وعده باندې وفا وکما. بل آیت مبارک اللہ تعالی فرمائی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے د ایمان خاوندان وفاو کی پاک دونو باندے، خپل عقدونو باندې وفا کوي. دا کم عهد ده؟ دا د ازل هغه وعده رب العالمین جل جلاله یادې چې د ټولو انسانانو نه پوښتنه کړې وه د ارواحونه، الستو بربکم، ایا زه ستاسو رب نه یم؟ نو ټولو ارواحو جواب ورکړی او قالو بلا، او الله ته زموږ رب یې. الله وایي چې په هغې وخت کې مو رب منلی یم، نو اوس په هغې باندې وفا وکئ، ما سره شریک مه جوړوئ، زما د خبرو نافرماني مه کوئ، زما د پیغمبر نافرمانی مکوئ، زما د پیغمبر طاعت او اطاعت وکئ، ځکه تاسو را سره منلی دی چې ته زموږ رب یې. نو اصول دا دی چې چاته د رب ویلی نو بیا به یې تابعداري کوئ. نو زه ستاسو رب یم، تاسو زما بندگان یئ. بنده ته بنده ځکه وایي چې دی به د الله حکم مني، که نارینه وي که ښځینه وي. وبعهد الله اوفو، دا الله تعالی په وعدو باندې وفا وکئ. او څوک وایي، بعضې علماء کرام دا وایي چې قرآن عظیم الشان کې الله تعالی کم امرونه کړي چې دا کار وکړه دا مه کوه، دا کار وکړه دا مه کوه،
نو تا چې کله اسلام قبول کړو د الله تعالی سره د عهد کو چې یا الله ستا به ټولې خبرې منما نو دا عهد په دې معنا باندې شو چې زما د آیاتونو خلاف ورزي مکوئ زما د احکامو خلاف ورزي مکوئ وبعهد الله اوفو معنا بداسي شي وبعهد الله اوفو زما په قران باندې وفا وکئ دغه چې ما سویلی هغه ومنئ ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون په دې باندې الله تعالی تاسو ته وصیت کوي معنا امر درته کوي لعلکم تذکرون شاید چې تاسو نصیحت واخلئ دا کم خبره چې مخکې ذکر شولې ذالکم کې اشاره دی ټولو ته ده دا ټولې خبرې چې دی وصاکم به تاسو ته الله تعالی په دې باندې حکم کوي لعلکم تذکرون شاید چې تاسو نصیحت واخلئ پند او نصیحت ومنئ ځکه دا د الله خبرې دي الہ العالمین جل جلاله د انسانانو دپاره د خیر امر کوي د شر امر نه کوي وان هذا صراطي مستقیما دغه لاره چې دا زما برابر لاره ده دین څه مراد ده الہ العالمین جل جلاله د خپل لارې تذکره کوي دا زما لاره ده یعنی قرآن عظیم الشان یادوي چې دا زما لاره ده فتبعوه د دې تابعداري وکئ کم خلق چې د قرآن عظیم الشان تابعداري کوي دا کامیاب دي کم خلق چې د دین خلاف روان دي ناکام دي اگر کسان ته د کامیابو نسبت کوي او کامیاب نه دي ولا تتبعوا السبل تابعداري مکوئ د نورو لارو ولی فتفرق بكم عن سبيله تاسو به د الله تعالی د لارې نه واړئ دا کومه سمه لاره چې د دې نه به مو واړئ غلط طرف ته نو د الله لاره یوه ده الله ذات یو لاره هم یوه باطل خدایان ډېر لارې هم ډېرې رڼا هم یوه تیارې ډېرې قرآن یو نور باطل کتابونه د خلکو لیکل شوي کتابونه ډېر ذالکم وصاکم به تکرار کی اللہ تعالی د پاره د تاکید ذالکم وصاکم به پدې باندې تاسو ته وصیت کولې شي لعلکم تتقون شاید چې تاسو تقوا دار شئ که تاسو په قرآن باندې عمل وکړو نو تقوا به درکې راشي که څوک دا غواړي چې ما کې د تقوا راشي نو په قرآن باندې عمل وکړه که څوک دا غواړي چې ما نه د رب العالمین جل جلاله راضي شي نو په قرآن باندې عمل وکړه وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه دا زما لاره د تابعداري وکئ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تابعداري مکوئ د نورو لارو ځکه تاسو به د صحیح لارې د الله تعالی نه واړئ ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون په دې باندې تاسو ته وصیت کولی شي شاید چې تاسو تقوادار شئ شاید چې تاسو تقوادار شئ دا د رب العالمین جل جلاله حکم دی مونږ تاسو ته الہ العالمین جل جلاله دې مونږ تاسو په دې باندې عاملین وګرځئ باقي په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.